یو سړي به رخ خلاص کړی خرڅوي به یې بېرته به یې نه ټول کړی راوسي چې مؤمن یې لکړه پرې وهي چې کافر یې مهر به پرې وهي او خوراک به کوي ډوډۍ به راواخلي خولې ته به یې نه یې رسولي پرې راوباسي دومره تیز رفتار د دې قیامت په عالم کې رسول علیه صلات وسلام وایي چې دابه به راوځي معها خاتم سلیمان او عصا موسی د سلیمان علیه السلام مهر او لکړه د موسی علیه السلام به ورسره وي فتجلو وجه المؤمن رڼا به وي مخ د مؤمن وتختم انف الکافر او مهر به ولګوي په پزه د کافر د خاتم به مهر باندې حتی ان اهل الخوان لا یجتمعون دا به جمع سي راجع شي فیقول هذا یا مؤمن ویقول هذا یا کافر دا د دعوت الارض ویل دا د قیامت په علامو کې ده صفا غونډۍ لاندې ده ان ابن عباس لکړه وټکوله وایي دا ټکی دعوت الارض اوري یعنې پیدا سوې مخکې ده او هلته وه صفا غونډۍ به وچ وي دا به ترې راووځي شپېته ګزه جګوالی بعضې وایي ده بعضې داسې روایت راځي چې سر یې وریځې ته رسېږي خو قد دی شپېته ګزې لکه ګوري یو خپل قد څومره اندازه ده خو غاړه به ډېره اوږده ده نو سر د وریځې ته رسېږي څوک چې ورنه تښتې تښتېدی نه شي څوک چې نشي نیولی نه شي د موسی علیه السلام لکړه ورسره ده د سلیمان سره مهر ورسره ده د موسی علیه السلام لکړه به د مؤمن په تندي ووهي مؤمن به ولیکل شي د کافر په تندي باندې به مهر د سلیمان سره ووهي هلته به کافر ولیکل شي بعضې روایت کوي کافاره دا به نو دا به ولیکل شي د خلکو سره به خبرې کوي نو دا د قیامت په علامو کې ده دا داسې یو په یو راځي ګوري اعلان نه درته کوي اعلان دغه ده دغه واورېدې دي بیا هلته توبه هم نه قبلېږي یو سړي به رخ خلاص کړی خرڅوي به یې بېرته به یې نه یې ټول کړی راوسي چې مؤمن یې لکړه پرې وهي چې کافر یې مهر به پرې وهي او خوراک به کوي ډوډۍ به راواخلي خولې ته به یې نه یې رسولي پرې راوباسي دومره تیز رفتار د دې قیامت په عالم